درنو لیدونکو یو ور بیا هم تاسو ته د 2 بجو په خبري ساعت کې هرکلی وایم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست یو معلومات هم شته. سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره به روانې هڅې تر راتلونکو 2 ورځو پورې یعنې مطلوبه نتیجه ورکړي. دا هغه څه دي چې یو شمېر سیاسي مشرانو او ملي مشرانو دغه څرګندونې کړي. د هغو کسانو چې مثلا د ارګ او سپیدار ترمنځ د جوړجاړي په پروسه کې دخیل دي او دوی هڅه کوي د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون عبدالرب رسول سیاف او همدغسې نور سیاسي څېرې دي چې هڅه یې روانه کړې او په ده کوشش کې دي چې ګواکې دغه روانه ستونزه او روان بحران پای ته ورسیږي او دواړه لوري سره یوې نتیجې ته ورسیږي. ویل کېږي چې ولسمشر غني عبدالله ته د سولې د باصلاحیته شورا مشرۍ ترڅنګ د کابینې یوې برخې وړاندیزونه کړي، خو د ثبات او همګرۍ ټاکنیز ټیم کې ځینو شاملو مشرانو بیا د اجرایي رئیس یا صدراعظمۍ پوسټ غوښتنه کړې ده. دقیقا زموږ د بحث موضوع هم همدغه ده او په سټوډیو کې را سره اغلې ماریا توتاخیل په بحث کې میلمنه ده او په سټوډیو کې دغه بحث به له دوی سره مخ ته یوسو. اغلې توتاخیل تاسو ته په سټوډیو کې هرکلی وایم، ستړي مه شئ. غواړم بحث هم له تاسو سره له همدې ځایه پیل کړم. ولې د ورځې په تېرېدو سره تاسو په جریان کې یاستئ، خصوصا دغه 2 میاشتو کې کېږي یا 1.5 میاشت کېږي چې یو شمېر سیاسي مشرانو هم هڅې روانې کړي په دې خاطر چې دغه روان بحران پای ته ورسیږي او دواړه لوري سره یوې نتیجې ته ورسیږي. ولې برعکس د ورځې په تېرېدو سره دغه پروسه لا غځېږي، نه هغه لوری له انعطافه کار اخلي نه دا لوری له انعطافه کار اخلي؟ اصل دلیل په څه شي کې دی؟ علت څه شی دی؟ مننه. په سر کې تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. رابشم ستاسو پوښتنې ته. که موږ په ټوله کې ووایو نو انتخابات د ډیموکراسي یو اصل ده او دا په ټولو هیوادونو کې دغه مرحله ترسره کیږي او په ډیره خوشحالۍ باندې په 1-2 ورځو کې نتایج اعلانیږي او رئیس جمهور خپله لوړه کوي او هغه چې بریالی کیږي نه هغه دا مني او مبارکي هم ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې دا قصه بیا سرچپه ده. موږ د ډیموکراسي په نوم یو نمایشي حرکتونه هم لرو چې په لاره یاد شو چې همدغه اصل یو انتخابات. البته زه د بدبختانه نمایشي مې ورته ځکه په نورو هیوادونو کې دا شی نشته، ولې زموږ په هیواد کې نمایشي کارونه دي. انتخابات کیږي او دغه تقریبا دغه 4-5 کاله را دې خواته چې یوې ګټي او بل باید وایي چې زه یې نه منم او د هغه د دې زیل په نتیجه کې د نه منلو په نتیجه کې په 4 کاله 5 کاله وړاندې په حکومت کې ډاکټر عبدالله چې لکه څنګه ما وویل حکومت کې شریکېږي، بالکل حکومت کې شریکېږي، د قانون خلاف هغه ته یو پوسټ رامنځته کېږي، منظم تشکیلات ورکول کېږي او ډېره غټه بودیجه هم ورته منظورېږي. هغه بس کار باندې شروع کوي چې تر ننه پورې موږ د هغې ادارې نه کوم داسې یو کار لیدلی چې د ټولنې په خیر وي، د ولس په خیر وي او نه دغسې وم چې هغه کیدای شي د ولسمشر سره داسې همکاري وکړي چې ولس د یو بربادي نه راوژغوري. ولې برعکس خبره به داسې وه چې کله به هم وزیر ټاکل کېده دې ادارې به ورسره خپل مخالفت کوو، کله به یو والي ټاکل کېده ادارې به ورسره مخالفت کوو، حتی تر یو معاش ورکولو پورې هم د دوی مخالفت د جمهوري یعنې زموږ د رئیس صاحب سره هم دا و. کله چې نتیجه په همدې ډول وه نو خبره تر دغه نورو ټاکنو پورې راغله چې ولس په دې وخت کې ډېره یو ترخه تجربه وڅکله، ویې لیدله. نو د دې دور ټاکنو کې د ولسمشر نه د ولس هیله هم دا وه چې په دغه رقم حالت باید بیا دوباره جوړ نه شي، حکومت باید ونه ویشل شي، یو کس رامنځته شي او بالاخره په خپل صلاحیت باندې په یو واحده اداره باندې د مشکلات حل کړي. ډاکټر عبدالله چې د دې تجربې څخه یوه شیرینه تجربه ده، د هغې دپاره ښه تجربه لري، هغه وویل چې که چیرې ما وګټله خو خیر خیرت ده او که چېرته بل چا وګټله بیا هم هغه د نه منلو پروسه ده روانه پي، هماغسې اوس هم روانه ده. بدبختانه هغه هیلې چې د ولسمشر نه کېدلې زه هغه څه مړاوې بیا ګورم، ځکه ولسمشر ژمنه کړې وه چې معاملهګر به بیا نه وي. هغه خلک چې په قاچاقو کې، په ترور کې، په مختلفو ناوړه برخو کې د ښکیلي هغه به په حکومت کې نه وي، ولې هغه شیان نه دي، هغه موږ دوباره ګورو. که هغه د هر چا په وجود کې دي هغه راوړاندې کېږي او زه په دې حکومت کې بالکل دا د درګر د مقررۍ روانې دي چې هغو سره موږ دغه خلکو نه ښې تجربې نه لرو، هغه د بیا مقررېږي. ګورئ زه درته وایم زه یې په ښکاره باندې نوم اخلم، موږ سالنګي لرو. سالنګي ولې د دندې لرې
بیرته ولې دندې ته راځي؟ ایوب سالنګي نه بلې نن د غزني د قمندان امنیه مقرریږي ولې د دندې نه لرې شو؟ نن بیا ځي په غزني کې یو لوی مسؤلیت ورته ورکول کیږي. دلته یعنې که څوک دنده ترسره کیږي په یو ډیره بدنامي د دندې لرې کیږي، مجازات کیږي، نه په کور څه وخت دپاره کینول کیږي او دوباره بیا په ولس باندې په بل پوزیشن په بله ساحه کې تپل کیږي. یعنې دا هغه څه دي چې روان دي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې لکه بهر ټولنه کې که موږ ورشو که چېرته د یو سیاستمدار نوم اخیستل کیږي غصره د هیواد نوم اخیستل کیږي. بدبختانه د موږ د ملک سیاسیونو نوم که اخیستل کیږي وایي جنرال دوستم د ازبکو استازی، ډاکټر عبدالله د تاجکو استازی، اشرف غني د پښتنو استازی. نو دا خو اوس په قومونو ویشلې خبره ده. دلته رایه اشرف غني ته اکثر په دې به موږ سترګې نه پټو که نورو قومونو ورکړې پښتنو هم ورکړې ده، ولې د پښتنو حق په هر حالت کې بیا وخوړل شي. دا ځینې مقررې چې روانې دي د امرالله صالح د خوا نه روانې دي، عبدالله هلته خپل سهم غواړي، زما د قوم استازولي بیا څه شی شوله. یعنې دا یو بد حالت ده په هیواد کې روان ده. او دا د نن ورځې دغه د نه جوړېدو را جوړېدو بحثونه هم چې روان دي، تقریبا 2 ورځې مخکې ویل شو چې بحث آخر ته رسېدلی ده او ډېر زر به دغسې یو اداره رامنځته شي چې همه شمول به وي، ولې بیا دا ځنډول کېږي، 2 ورځې وخت بیا ورکول کېږي. خبره دغه ده چې ډاکټر عبدالله چې کوم شی غواړي هغه د همهغه ګډ د همغه تقسیم شوي حکومت یوه برخه ده خو په بل نوم باندې. نو هم هغه لوبه بیا ده چې روانه ده. صاحب تاسې مخکې د پخواني ملي وحدت حکومت ته اشاره وکړله. 2014 میلادي کال کې چې کله ټاکنې ترسره شوې تاسې ورته تفصیلي معلومات ورکړل او اشاره مو پرې درلودله. یو ترخه نتیجه چې د نړیواله کچه باندې چې تریخ نوم ورته یادېږي او ترخه تجربه هم ده. 2014 میلادي کال ټاکنې دي او تر هغه وروسته بیا دغه پایله وه چې مثلا ملي وحدت حکومت جوړ شو، جان کیری راغی، دغه وخت امریکا د بهرنیو چارو وزارت راغی، دلته ملي وحدت حکومت رامنځته کړ او 50-50 حکومت جوړ شو د افغانستان د اساسي قانون خلاف. تاسې ولیدلي چې دغه افغانستان کې تر دغه اوسه تر دغه مهاله یو شمېر وزارتونه تاسې ګورئ چې له همغه وخته میراث پاتې دي او سرپرستۍ موضوع خو بیخي پاتې شو همدغسې. یعنې په مجموع کې که موږ او تاسې ووایو یو ترخه تجربه و، یو تریخ حکومت و، یو حکومت و چې اصلا معاصریت یې نه درلوده، دواړه لوري هم پرې باندې اعتراف کوي. خو کله د اړخ نه پوښتنه وشي پړی په ارګ اچوي، ارګ نه که پوښتنه وشي پړی پر دوی اچوي. تاسې په مناظرې هم د دوی لیدلې وي. څه فکر کوئ بیا افغانان انتظار د دې دی چې ګواکې یو بل د ملي وحدت حکومت به جوړ شي که تر هغه وروسته د دواړو خواو غوښتنو دریځونو ته چې وګوري په خپلو دریځو ولاړ دي؟ څه فکر کوئ بیا هم انتظار د ده دی چې ملي وحدت حکومت به جوړ شي؟ حالاتو ته په کتلو موږ ویلی شو چې بالکل موږ بدبختانه بیا به همهغسې تجربه ولرو، ځکه چې ډاکټر عبدالله په خپله خبره ولاړ ده. دغه شرطونه معلوم دي چې باید انتخابات لغوه اعلان شي، صدارتي نظام دې رامنځته شي او ریاست اجرایه باید په خپل ځای باندې پاتې شي، ولې په دې تفاوت چې د شورای وزیرانو مشري یا هغه صلاحیتونه ریاست اجرایه ته ورشي چې دا بیا خپله د صدارتي یو بڼه خپله کوي. او د دې تر څنګ چې د سولې په برخه کې مسؤلیت راکوي د ما 40% کابینه هم زما په خوښوي. نو زه دې ته حیرانه یم چې دا انتخابات نو څه شی ول؟ دا قانون اساسي چې مونږ یعنې د دې قانون په جوړولو باندې یعنې هغه سرمایه ګزاري چې وشو، هغه ولسونه چې راټول شو، د ولسونو ارادې چې هلته تمثیل شو، ښایي دا څه شی شو؟ نو دوی هر څه قانون په تاکچه کې ښایي دا او هر څه چې د دوی په زړه راځي دوی کوي او په ولس یې تپي. دلته ولس د دوی دپاره د خوشبختي ځای دا ده چې دوی ته خدای پاک داسې یو ولس په برخه کړی ده چې هغوی د آرام ژوند په هیله دي. هغوی دومره جنګ ځپلي خلک دي چې هغوی وایي چې دا 2 مشران دي جوړ راشي په هر چوکاټ کې چې جوړ راځي جوړ دي شي، خو چې ماته د امن ژوند په نصیب شي. که چېرته بل هیواد وای په دغه رقم دوی مخکې تللی وای، زه باور لرم ولس به د دوی په وړاندې راپورته کېده. خو زه د خپل ولس دا غواړم چې مه پرېږده یو څوک د مونږ او ستاسو په سرنوشت باندې لوبه وکړي. دا یوه لوبه ده چې روانه ده. ولس په دې حکومت کې ځان نه ویني، بیا همغه تنظیمونه دي، بیا همغه مافیایي کړی دي، بیا همغه زورواکي دي، همغه د قدرت په سر جنګ ده او هر څنګه چې کېږي دوی باید په قدرت کې اوسي، که دوی ونه اوسېږي د دوی زامن باید په قدرت کې اوسي. که هغه په څه پوهېږي که نه، که دا هېواد یو سمې خواته وړي که نه، مقصد دوی باید په سانه باندې اوسېږي. دا یوه بدبختي ده. تاسو ویل ګورې موږ تېر حکومت کې وزیران درلودل، تر آخره دورې پورې سرپرستان پاتې شو. موږ د لوړې په مراسم کې د ولسمشر نه واورېده چې دغه وزیران به تر 2 هفتو پورې زموږ سره د وزارت په برخه کې همکاري وکړي، مګم 2 هفته وروسته به نوې کابینه میاشت پوره شوله، د ولسمشر خبره جای نه نیسي. دا کومې بدبختي خواته موږ روان یو. زما هیله همدغه ده د ولسمشر نه، تا باندې ولس اعتماد کړی، ته په خپل ولس باندې
ډاډه واوسېږه، اعتماد وکړه، هغه څه چې د برنامو کې دي رامخکې شي. اوس خو پوښتنه همدغلته رامنځته کېږي، تاسې جریان کې یاست، ارګ د مقرریو لړۍ روانه کړه، تقریبا یوه اونۍ دمخه تاسې جریان کې اوس بیا هم یاستئ. مالیې وزارت سرپرست دغه معرفي شي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست معرفي شي، یو شمېر نورې مقررۍ وشوې، د چارو ادارې رئیس په توګه رئیس هغه کسان معرفي شول. په مجموع کې یو څه د مقرریو لړۍ روانه شوله، خو په بل خواته بیا مخالفتونه ول سپیدار هم آمادګي ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې که چیرې مثلا دغه لړۍ ونه درېږي نو دوی به هم د ټول شموله حکومت تر نامه لاندې خپل کابینه اعلان کړي. دلته سیاسیون راپورته شول، بیا یې منځګړیتوب وکړو، هڅې دغه اوس هم روانې دي چې داسې انګېرل کېږي چې ګواکې کومې پایلې ته تر اوسه هم سره نه دي رسېدلې. دغه مخالفتونه ول چې بیرته یې د مقرریو لړۍ بنده کړه، یعنې اوس هم پړ ولسمشر دی په دې برخه کې. ولسمشر زه ځکه پړ ګڼم چې هغه ولې دومره بې ارادې شي، ولې دومره اراده د هغه ضعیفه شي. کله چې ولس ده ته رایه ورکړې او دی لوړه کوي او نړۍ هم دی مني، د ده د مراسمو کې ګډون کوي، یعنې ده ته د دې اختیار ورکوي چې بالکل ته د افغانستان رئیس جمهور یې، بیا نو ډار پټ شی ده. خو که چیرې پوښتنه بیا دا رامنځته کېږي که چیرې ولسمشر د سیاسیونو منځګړیتوب او غوښتنو ته لبیک ونه وایي، هغوی دې هڅو ته ارزښت ورنه کړي، بیا به هم تاسې په همدې میز کې وایي چې نه ولسمشر اوس هم پړ دی او د هغوی خلاف یا د تقاضاو خلاف کار یا سرغړونه. مونږ د هیڅ چا خلاف نه استو چې یعنې مثال یو څوک د په قدرت کې صحیح نه اوسېږي، صحیح هم دې اوسېږي، ولې مونږ د قانون ضد عمل خلاف یو. کله چې د قانون ضد یو کړنه کېږي باید هغې ته لبیک ونه ویل شي. او ولسمشر چې اوس په کومه دریځ باندې ولاړ دی، یعنې هغه دا ده چې زه ما رایه اخیستلې رئیس جمهور یم، د همه شمول حکومت په نوم باندې مونږ ټول سیاسیون سره یو ځای یو، خو د قدرت ویش نه. قدرت د ویش مطلب دا چې یعنې هغه څه چې ته غواړې د ریاست اجرایه تر نوم لاندې شورای وزیرانو مسؤلیت یا صدارتي حکومت جوړول یا همدغسې د انتخاباتو لغوه کول، د دې در سره زه همغږی نه یم. ولې په دې خبره باندې ټینګ درېدل او هغه منظم پلان چې د انتخاباتو نه مخکې تا د حکومت دپاره جوړو، هغې ته تطبیق دپاره باید دی نور رامخکې شي. داسې نه چې مثال موږ د یو دوه کسانو د اخطارونو د وجې نه خپلې تقررۍ بیا ودرو، اوس دغه د تقریبا 2 ورځې کېږي بیا پیل شوي دي، بیا به دا کومې بدبختۍ خواته ځي. یعنې معلومه خبره ده چې دغه حالت چې زه وینم او څېړمه دا به بیا همهغه پخوانی حکومت چې د وحدت ملي حکومت و همهغه ته ورته شکل به وي. یا داسې حوالات به راشي یا به داسې بدتري راشي، د امکانات هم شته، دا ویره هم تاسې لرئ چې داسې نه چې دا ملت بیرته د دې ملي وحدت حکومت چې اصلا کې د نړۍ په سطحه باندې یو پاتې حکومت دغه شوی دی، دا ارمان ونه شي. بالکل، ځکه بهرنیان هم په همدې باور دي. بهرنی مثال د امریکا وزیر د خارجي ویل چې موږ په افغانستان کې هیڅکله د بل موازي حکومت طرفدار نه یو. یعنې معنا دا که چېرته ولسمشر کابینه اعلانوي په څنګ کې ډاکټر عبدالله اعلانوي، نو په دغه شي موږ طرفدار نه یو. موږ اوس هم د ولسمشر نه غواړو چې دا خلک راځي کې په حکومت کې شامل کړي، خو په هغه رقم چې دوی شاملېدل غواړي دا بیا همغه 2 سره حکومت او په همغه ډول به بیا مخکې رواني، ولس به د دربدري او تباهي سره مخامخ وي. د دوی چې خپله مقرر نور هېڅ ستونزه نشته دي. توتاخیل صاحب ګورئ، نړیوال غږ کوي په افغانستان، امریکا غږ کوي، ناټو هم په همده هغه کې ده، هڅه کې ده، او پر افغان حکومت خصوصا په ولسمشر غږ کوي چې تاسو ټول شموله حکومت ایجاد کوي په افغانستان کې. داسې یو حکومت ایجاد کوي او د داسې یو حکومت موږ ملاتړ کوو چې ټول ولس، ټول ملت او ټول خپل ځان پکې وویني. له بله پلوه دلته سیاسیونو هڅې روانې کړي چې دوی جوړ کړي سره، دوی دلته جوړیږي نه، د دواړو دریځونو غوښتنې معلومې دي. عبدالله وایي نظام د اساسي قانون د تعدیل شي، نظام د صدارتي شي او ترڅنګ د ټاکنو پایلې باطلې شي، او اجرایي پوست غوښتنه هم کوي چې دا غوښتنې د دوی دي. او بل ترڅنګ یې ولسمشر بیا ځینې وړاندیزونه کړي چې په کابینه کې به هم زه درته ونډه درکوم، او ترڅنګ یې د سولې د عالي شورا رهبري هم ورته وړاندیز کړې ده. څه فکر کوئ دې وضعیت ته په کتو سره نړیوال څه ډول یو ټول شموله حکومت غواړي؟ ولې دا وضعیت داسې پرېښی دی په داسې یو حالت کې؟ خو نړیوالو خو خپله کوشش وکړو. مثال د امریکا وزیر د خارجې راغی، دواړه یې کېنول، ورته ویل چې سره یو ځای شئ، یو حکومت په لاره واچوئ چې په هغې کې ستاسو او ستاسو د ګاونډیو د ټولې نړۍ خیر وي،
البته د ولس سره دی. خو دوی نه، دوی په همغه خپل خبره باندې ولاړ خلک دي. مثال دلته لوی ستون د ریاست اجرایه ده چې هغوی هغه پخواني حالت بیرته غواړي، په قدرت کې ځان شریک غواړي. یعنې دا انتخابات یا دا کومه سرمایه چې په دې باندې مصرف شوې دا ټول باید حیف و میل هر چې جو لاړو، خو دوی باید همغه سانه کې واوسیږي. که مثال که د ریاست جمهوري په سطح باندې نه، د صدارتي شکل باندې دوی واوسیږي. ګورې دا وړه مسله نه ده. کله هم چې حکومت جوړیږي د انتخاباتو په شکل چې رامخکې کیږي، نو طبعا یو ګټونکی یو ناکام کس به لري. ګټونکی معلومه واضح د ولسمشر غني ده، نو ډاکټر عبدالله باید دا ومني او د یو اپوزیسیون په شکل باید پاتې شي. یعنې کومې غوښتنې چې ولسمشر ورته لري باید دا ورته لبیک ووایي. د ما دلته د هغه سیاسیونو نه چې تاسو یادونه کوئ، لکه مثال حامد کرزی، د سیاف، د قانوني صاحب، د خلیلي صاحب، دغو نه د ما هیله دا ده تاسو په دې جوړجاړي کې ولې دومره منډې وهئ چې باید عبدالله ته دغه عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله ته دا برخه درکوي، ته یې ومنه. زما د دوی نه دا هیله ده چې دوی د یو ورځ ډاکټر عبدالله ته ورشي، همدا دې ورته ووایي چې وروره تا ټاکنې بایللې دي، دا سړی پرېږده چې خپل هغه اداره او هغه منظم تشکیلات رامنځته کړي او بالاخره د هېواد د دې بحراني حالت راوژغوري. نه، دلته زموږ سیاسیون هم خپل هغه کوي، خپلې سیاسي لوبې ته هغه څه چې د دوی ګټې هغه کار کوي. یعنې دغه حالت بالکل بالکل ځکه دوی حامد کرزی ته هغه چې هر رقم غواړي هغه په دې 15 کلنه دوره کې د اشرف غني یو سیاسي مخالف پاتې شوی و، او اوس هم خپل هغه مخالفت په دې شکل کوي چې هغه په دې راضي ده چې ریاست اجرایه باید ډاکټر عبدالله باید د اجرایه رئیس په توګه بیرته خپله دنده ترسره کړي. همدغسې سیاف هم چې جهادي سابقه لري به غواړي چې جهاد دي تنظیمونه باید په حکومت کې شریک اوسیږي. خلیلي هم دغسې قانوني چې بیا د ټلوالې یوه مهمه برخه جوړوي او ډاکټر عبدالله د ټلوالې یو مهمه عضوه پاتې شوی، هغه به هم غواړي چې دا سړی په هر رقم چې په دې حکومت کې جای په جای شي، خو ولس دا نه غواړي. د ولس د ټولو غوښتنه همدا وه، 4-5 کلنه یو ترخه تجربه وه، هېواد د فقر سره مخامخ و، ځوانان ټول بیکاره و. تاسو ولیدل څومره ځوانان بهر هېوادونو خواته لاړو، څومره په بهرونو کې غرق شو. علت یې څه شی و؟ بیکاري وه. همغه 15 کلنه تجربه نور ولس نه غواړي. ولس دا وایي چې هر رقم کېږي باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د تېر غوندې نه وي. که چېرته وزیر ټاکل کېږي، یو وزیر 4 کاله د پارلمان نه رایه نه اخلي، سرپرست که ښي که بدي په ولس تپل شوی وزیر بس پاتې وي. همدغه شی که موږ د ازادي بیان ته راشو، یعنې طبعا هر څه سرچپه روانو. د تلویزیونونو نه داسې کسان واخیستل شول په حکومت کې جای په جای شول چې تلویزیونونو هم بیا هغه حقیقتونه نه ویل چې څوم ولس غوښتل چې وایي. که کله هم د یوې رسنۍ رئیس راځي وزیر کېږي، د بل رئیس راځي معین کېږي، د بل ته په سنا کې جای ورکړل، یعنې هر څه انحصار په ډول باندې ولس په تیارو کې وساتل شو. دوی خپل هغه سلطنت او پاچاهي مخ ته ویوړه چې ولس نور دا شی نه غواړي. ولس غواړي چې منظم حکومت اوسیږي، یو رئیس جمهور ولري، منظمه اداره ولري، او بالاخره دغه فقر او دغه بدبختي چې د ولس سره لاس سره او ګریوان ده، دا باید نور د دې حالته ووځي. بدبختانه د موږ سیاسیون هغه وخت هغه افغانستان غواړي چې دوی پکې نه وي په قدرت کې، هغه افغانستان دوی غواړي هم نه. تاسو ورشئ د دې هر سیاسیون کورنۍ تاسو وګورئ، د یو اولاد په افغانستان کې نشته. که هغه افغانستان هر خواته ځي هغو ته مهمه نه ده، ځکه هغوی په دې افغانستان کې خپل ځان ویني نه، نو څه ضرور چې په قدرت کې بیا ځان ویني. نو همدغه حالت دوی رامنځته کړی ده. دغه د 2 ورځې بیا خبرې ځنډول شوي، 2 ورځې وروسته به زه په دې ډاډه یم چې 2 ورځې وروسته به هم دا نتیجه نه وي، ځکه چې ولسمشر دغه شی نه مني کوم چې دوی غواړي. او دا حالت به همدغه ده. په تېرو 10 ورځو کې نزدیکه ورنه کړه، 2 ورځې نور به هم امکان نه لري. توتاخیل صاحب، ملت ته اوس مهال کوم یو ستر تهدید دی؟ څه فکر کوئ؟ روان سیاسي اختلافات، د واشنګټن بېلابېل ډوله ګواښونه او اخطارونه، او کرونا ویروس. ولس په ټولو کې د ټولو حالاتو سره د بدبختي سره مخامخ دی. ګورئ، په سیاسي حالاتو کې ټول دې ته په تمه دي چې کاروبارونه په افغانستان کې په ټپې ولاړ دي. یو دوکاندار، یو تجار ته تاسو ورشئ، هغه سر ټکوي د دې حالت نه. هغه وایي چې زر دغه ټاکنې چې اعلان شوي دي د دې نتیجه سمه ولس ته معلومه شو، بالاخره د دوی د کارونه سم شي. که راشو بهرنیانو ته، امریکا ورته واضح ویلي دي که په دغه رقم باندې چې ټول پکې ګډ اوسېږئ، یو منظمه اداره را جوړوئ، خو جوړې کړئ، که نه زه خپل نظامیان وباس، حتی هغه مرستې چې د تاسو سره کېږي هغه هم نه درکومه. که کرونا وایرس ته راشو، افغانستان تر ټولو بدبخته هېواد دا ده. که چېرته دا وایرس دلته نور هم وغځېده، یو ډېره لویه فاجعه به رامنځته شي. د موږ ولس نه صحي برخې ته سم لاسرسی لري، نه عامه پوهاوی ورته سم شوی ده، نه په ولایاتو کې هغه صحي مواد یا
هغه مرکزونه شته چې دوی ورته لاسرسی ولري. ایران پاکستان بارډر په هماغه رقم باندې خلاصې وې. تاسو ولې د ایران ډېر دغسې خلک چې په دې وایرس باندې اخته وو دې خواته راغله، د دې خلک پاکستان خبرې ستاسو وانخلم یو پابل پرون یوازې 21,000 تنه د سپین بولدک د خوا نه راغلل او د دغه بدبخته کرښې د خوا نه راواغوښتل. نو دا حالت خپله ډېر یو سخت حالت ته روان ده د ما په فکر باندې. او که چېرته د موږ سیاسیون نور دې حالت ته د پای ټکی کېنږدي، په دې کې بیا هم دوی متضرر نه ده، ولس متضرر ده. ولس به د ډېرې سختې بدبختي سره مخامخ شي او دا به داسې بدبختي که بیا هر چا راټولوله دا به نه ټولېږي. پوښتنه همدغه رامنځته کېږي چې د ولس ګناه څه شی ده؟ قربانۍ ورکوي، سوځېږي، ناهیلې کېږي، ګوتې پرې کېږي په خپل په همغه وخت و زمان کې، اما بالاخره بیا نتیجه دا وي قربانۍ ورکوي، وژل کېږي په بېلابېلو نومونو. د ولس ګناه دا ده چې دوی د کمپایني هغه تبلیغات چې ډېرې په دروغو باندې ولاړې په هغو باور وکړي، خپله رایه ورکړي، د دې په تمه چې دا چې څه ویلي یا به عملي کېږي هغه نه عملي کېږي. دلته بل ستر ګواښ موږ بل هم لرو، هغه د سولې خبرې اترې دي، د طالب د بندیانو خوشي کېدل دي، د طالب سره د سولې خبرې دي. هغه هم د دوی د مخالفتونو د وجې نه داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې زه په دې ډارېږم چې خبرې هم ناکامې نه شي، ځکه طالب به بیا په همغه قدرت پسې په دې ساحو کې جنګېږي، ولس به بیا د یو بربادي سره مخ. یعنې په ټوله کې ولس داسې ده چې خالي سلا ده، وسله په لاس نه لري، اقتصادي فقر سره مخامخ دي، د بیکاري سره مخامخ دي او دلته حاکم ټول هر څه د دوی په لاس کې دي. نو هغوی چې هر څه وایي ولس بې مني. ولس ما درته وویل چې د موږ ولس جنګ وهلی ولس ده، جنګ ځپلی ولس ده، په مسافریو کې لوی ولس ده، لوی شوی ولس ده. هغه چې کله راغلی ده په دې تمه باندې چې ګواکې دا هېواد به زه په خپلو لاسو را جوړ کړم، هغه څه ویني نه، هغه هم بیچاره اوس په دواړو سترګو ورته ګوري، نه یې څوک خبرې ته غوږ نیسي او خپل هغه تباه شوې آینده د نږدې نه ګوري، خو هېڅ د وسه پوره نه ده. نو بیا هم خبره همدغه سیاسیونو ته راجع کېږي. که تاسو د خدای په بشر باندې همدغه ورځ لورېږي نو تاسو خپل همدغه نادریو ته ادامه ورکړئ او که نه بالاخره یو نتیجې ته راشئ چې دغه ولس د بدبختي نه خلاص شي. مخکې له مخکې داسې انګېرل کېږي، پوښتنې هم دا دي د ولس پوښتنه ده چې دوی ورته مخکې له دې چې تاسې نه مطرح کړم دوی ورته د نه جواب ورکړی. د روان وضعیت د روان حالت ته په کتو سره څه فکر کوئ؟ آیا دا دواړه ښاغلي هم محمد اشرف غني احمدزی او هم ډاکټر عبدالله کوم سیاسي تعهد لري دوی؟ ډاکټر عبدالله رئیس د اجرایې په صفت پاتې و، په ډېرو شیانو په ډېرو ناخوالو کې د ده خپله لاس و. تاسو کله به هم چې یو وزیر ټاکل کېده زه بیا دا خبر تکرار کړم، ده به اکثرا د رد ځواب و چې زه دا نه منم، بیا به هغه سرپرست و. هغه وزیر به چې په خپله دوره کې هر څه وکړل، کله به هم چې ډاکټر عبدالله ته خبره مخامخ شوی به چې رئیس جمهور اشرف غني ملامت ده، وروره ته هم په دې کې شریک. ده په هیڅ ملامتي کې ځان شریک نه ده بولی، ولې خو خپل هغه سهم د ولس نه او د بیت المال نه اخیستلی ده. دوی هیڅ کلم یو بل نه ملامتوي، دوی به همدغه رقم باندې په خپل ولس باندې حاکم واوسیږي. خو که دلته څوک بدبخته کېږي زه به بیا وایم چې همدغه ولس به وي. نو د همدغه ولس غوښتنه ده د همدونه چې تاسو د دغه حالته راووځئ. خیر ضروري نه ده چې حتما د دوی په قدرت کې اوسیږي. یو تاسو دا هم تجربه کوي چې 4 کاله په قدرت کې سهی ګډ وای، دا 4 کاله په کور لکه ولس باید له انعطاف کار واخلي. بالکل په ټوله نړۍ کې دا یو اصل ده چې کله هم انتخابات شوي یو چې بایللې د اپوزیسیون په شکل باندې پاتې بل ورته مبارکي ورکړې ده. تاسو د دغه نه کار واخلئ، ولس پرېږدئ چې نور د دغه بدبختي حالت نه راووځي. ستاسو په اند د هیواد ملي ګټې او ملت ژغورنه مهمه ده او که سیاسي ګټې؟ مخکې تاسو ورته په مجموع کې اشاره وکړه چې اوس سیاسیون هم په همدې هڅه کې دي چې څو یو چیرې شخصي ګټه نه وي، منفعت نه وي، هلته دوی اصلا ګام نه اخلي. په مجموع کې دا خو معلومه واضح خبره ده، د یو هیواد سیاسي ګټې، ملي شتمنۍ، تمامیت د ارضي هغه مهمې برخې دي چې هر سیاستمدار باید ورته متوجه اوسیږي. کله چې دا ټولې خوندي وساتل شوي بیا هلته د سیاسي ګټې مطرح کېږي، خود به خوده درته رسېږي. که ده دا ټولې سمې ساتلي دی سمې سیاسي ګټې بیا کولی شي. که موږ دا ټولې په اوبو لاهو کړو، خپلې سیاسي ګټې په نظر کې ونیسو، نو موږ به داسې یو بدبخت افغانستان ولرو چې بیا داسې ګاونډي هم په خپل څنګ کې لرو چې هغه په هر حالت کې غواړي چې د افغانستان اداره د دوی د لاس اداره واوسیږي، لکه د پخوا غوندې. مثال که د پاکستان یادونکو، پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې په ګاونډي کې د ورسره د افغانستان
په نوم باندې یو قوي ملک واوسیږي، هغه غواړي افغانستان یو ضعیف ملک واوسیږي، حتی که ټاکنې کیږي هم د ده په خوښه باندې، لکه اوس چې د سولې پروسه دوی په خپل نفع باندې څرخوي. همدغسې ایران د که هغه ممکن نظامي ګټې نه ګوري، خپلې فرهنګي ګټې په ډېر سخت رقم باندې نیولي دي، حتی تر دې چې خلکو ته د دې ذهنیت ورکړی چې ورته ووایه چې موږ فارسي ژبې یو، موږ اصلا افغانان نه یو، چې دا یو بله ستره بدبختي ده چې خلک ناورین ته وړلی شي. نو چې په څنګ کې د دغسې ګاونډي د موږ سیاسیون باید په دغه وخت کې د تدبیره کار واخلي، د دغسې یو حالته کار واخلي چې د فقر سره مخامخ هیواد ته دوی څنګه کولی شي نجات ورکړي، او که په دغسې ډول باندې دوی دا ټولې ګټې اخواته کړي او خپلو ګټو ته وګوري، نو زه په دې ډاډه یم چې هغه خوب ایران او پاکستان لیدلی هغه به افغانستان همغسې حالت ته ځي. نو زه وایم دغسې حالت ته باید پرې نه ښودل شي. پاکستان تاسو وګورئ څه وخت مخکې ویل کېده چې پاکستان د یو بحران سره مخامخ ده او شاید په 2012 کې پاکستان ونه اوسېږي، دغه د 2020 شو. پاکستان په هر حالت کې ځان وژغوري، ولې چې هغوی هغسې سیاسیون لري چې هغه وایي چې اول پاکستان ده بیا ځان ده. د موږ سیاسیون دې هم دا جرأت وایي چې په اول افغانستان ده، مور ده، بیا وروسته زه یم. له دغسې روان حالت او وضعیت څخه څه فکر کوئ؟ یوه اشاره هم تاسې درلودله ورته، کوم لوری څوک او کومه ډله یعنې په خپله ګټه استفاده کولی شي، روان استفاده کوي؟ دلته د ټولو نه زیات همغه خلک ګټه کوي چې ما مخکې مې اشاره وکړه، ډېره ګټه همدغه خلکو ته چې تل په مافیاو کې وو، ټوپک سالار وو، یا په جهاد پورې تړلي خلک وو، یا په مقاومت پورې تړلي خلک وو، یا مثال پخواني حکومت کې ځینې خلک ول. ګټې د دوی دي چې دوی یو نه یو رقم ګټه کول غواړي د دې حالت نه، او د دې وطن نه بیرته تلل غواړي، او دا چې د دې وطن اصلي وارثین څوک ځان ګڼي او د دې وطن په هغه سخته او بده ورځ کې همدلته موجود د هغو په تاوان روانه ده، او د همدغه خلکو په ګټه ده چې موږ مخکې په بحث وکړو چې دوی غواړي افغانستان کې همدغه حالت اوسیږي تر څو د دوی ګټې تامیني. مثال زه درته ووایم، موږ د الکترونیکي تذکرو بحث درلوده، چا یې مخالفت کوو؟ همدغه خلکو یې مخالفت کوو، ځکه دوی وایي که چېرته الکترونیکي تذکرې واخیستل سي، د ما دغه غلا او د ما دغه مافیایي کړۍ او ښه بد دا ټول په خطر کې دي، نو باید حالت همدغسې کړکېچن اوسیږي تر څو د ما ګټې خوندي اوسیږي. او دا خلک تاسو ته هم معلوم دي، نړۍ ته هم معلوم دي، ولس ته هم معلوم دي، هغوی دا خلک پیژني، هغوی قصدن غواړي چې دغه حالت دوام ولري تر څو د دوی ګټې خوندي واوسي. څه فکر کوئ که وضعیت همدغه شان روان وي، دوام وکړي او دا نتیجې دغه هڅې د سیاسیونو نتیجه ورنه کړي او نړیوالو هڅې دغه غوښتنې چې کړي دا هم کومې نتیجې ته ونه رسېږي، او دغه 2 ورځې مهلت چې کوم ټاکل شوی دا هم نتیجه ورنه کړي، څه فکر کوئ دا ملت او موږ او تاسې به د څه ډول یو حالت سره مخ کېږو، د څه شي انتظار ځي؟ هغه خو تاسو اکثر سیاسیون چې کله سټیج ته وخېږي دا خبره کوي چې موږ مه مجبوروئ چې بیا وینې توی شي، موږ مه مجبوروئ چې موږ د 1992 کال ته بیا لاړ شو. دوی همغه خوبونه ویني، که چېرته موږ په قدرت کې دخیل نشو، شامل نشو، قدرت ونه ویشل شي، موږ به بیا د همهغه زور نه استفاده کوو چې مخکې مې استفاده کړه. او تاسو د دوی زور ولیده چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته کړلې، او د دې جګړو د وجې نه حالت داسې یو هغه ته لاړه چې تاسو ولیده چې موږ 10 کاله نه تر 15 کاله پورې افغانستان په یو اور کې سوځېدلی ولیده، تم ټولې شتمنۍ مو د خاورو سره خاورې شولې، او بالاخره په ډېرو هڅو باندې بل افغانستان دغه چې اوس یې موږ زه ورته شاهد را جوړ شو، دا موږ دوی د تباهي خواته وړي. دوی همدا وایي که موږ چېرته په حکومت کې شامل نه شو، همدغه جنجالونه به د پخوا په څېر باندې روان وي. زه په دې ډارېږم که چېرته ولسمشر د دوی غوښتنې ونه مني، رښتیا هم په شمال طرف ته که وګورئ د دوی ډلګۍ او د دوی قومندان دانانو د دوی چارواکي شته، هلته هم مختلف قومونه ژوند کوي چې دوی بیا دغسې یو حالت ته لاس وانه چي، یعنې د دې یره شته. خو موږ به دومره هم نه ناهیلي کېږو، ځکه اوس موږ منظمه اردو لرو، پولیس لرو، امنیت لرو، خو یو کړکېچن حالت به وي، خو دومره به هم نه وي چې موږ ورته ناهیلي شو. دغه د پولیسو، د اردو او د امنیتي ځواکونو یادونه تاسې وکړله اغلې توتاخیل، پوښتنه هم دقیقا همدغه رامنځته کېږي. غواړم بحث هم له تاسې سره په همدلته راټول کړم، یو جمعبندي وشي. روان وضعیت څومره کولی شي چې د امنیتي ځواکونو پر روحیې او په مجموع کې پر دوی څه ډول تاثیر ولري؟ دا روان وضعیت څه کولی شي؟ دوی به دغسې منسجم پاتې شي او که نه؟ عجیبه ده، زه که اوس ووایم شاید زه خپله لومبۍ خبره پیره ده هم کوم، ولې دا یو واقعیت ده، باید سترګې پټې نه شي. زموږ چې کله پولیس او اردو را جوړ شو، دا د همدغو ډلګیو نه را جوړ شو. په دې کې اوس هم داسې کسان شته چې هغوی د خپلو بادارانو
ښېګڼې په نظر کې نیسي. داسې خلک شته چې هغوی مسلکي نه دي ولې په جهاد او مقاومت کې پاتې شوي خلک دي، د همدغو نه اردو را جوړه شوې ده. اکثرا دوی داسې دي چې کله هغه مشر ورته څه وایي هغه دوی مني. خو موږ به دا 18 کلنې لاسته راوړنې هم د پوښتنې لاندې نه وړو. موږ په 18 کلنه دوره کې داسې ځوانان د ځانه سره لرل چې هغه په رښتینې معنا باندې د هیواد ته وروزل شول، په ملي روحیه باندې سمبال دي. انشاءالله داسې به هم نه کېږي. هو بیا هم زه د دې هغه وایم چې په دې امنیتي ارګانونو کې داسې خلک شته چې هغوی اوس هم خپلو مشرانو ته ژمن خلک دي. هغوی په هر حالت کې د خپل ولسمشر د خپل رئیس امر مني او هغه ناخوالې چې کوم تیریږو رامنځته به شي. خو ما وویل چې په 18 کلنه دوره به سترګې نه پټوو. ځینې ځوانان داسې شته ده چې اوس هم د هر څه نه افغانستان لومړی ګڼي او د دې حالت مخه به نیسي. مدني فعاله ماریاتو تاخیر له تاسې نه مننه کوم چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې د 2 بجو په خبري بحث کې مو راسره تر دې دمه ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.